دا د ایرانډوم توغندیو اوازونه دي چې له ایران څخه پر اسرائیل توغول شوي میزایلونه شنډوي. دا د نړۍ یو تر ټولو پیاوړی دفاعي سیسټم دی چې ایرانډوم نومیږي. د همدې سیسټم په کارولو سره اسرائیلو څو ورځې مخکې د ایران د 300 توغندیو او بې پایلوټو الوتکو یو پراخ تباه کوونکی برید د خپلو پولو پر سر شنډ کړ او د لوی تباهۍ مخه یې ونیوله. اسرائیل داسې نور ډیر دفاعي سیسټمونه هم لري چې زیات ورته امریکا ورکړي، خو دا دفاعي سیسټم یې خپله جوړ کړی. د دې سیسټم دوه نور هم لري چې ایران لومړی او دویم نومیږي، خو هغه پخواني دي. دا دریم تر ټولو پیاوړی او پرمختللې ټکنالوژۍ څخه برخمن دی. وړتیا یې ډیره پراخه ده. د لرې واټن توغندیو څخه نیولې د هر ډول توغندیز برید په مخنیوي بریالی سیسټم یادیږي. اسرائیل د حماس سره په جګړه کې له همدغو سیسټمونو کار اخلي، ځکه د ډیرو ځاني تلفاتو څخه خوندي دی. کنه حماس زرګونه توغندي پر اسرائیلو ورتوغولي دي. دا دفاعي سیسټم 3 برخې لري. لومړی پراخ او پیاوړی رادار سیسټم چې د دشمن توغول شوي توغندي په ډیر لرې واټن کې کشف او د هغو د هدف ځای معلوموي. دویم کنټرول روم، چیرته چې رادار موندل شوي معلومات اړوندو چارواکو ته رسوي. دریم د دفاعي توغندیو سیسټم، دا سیسټم د دشمن په توغندیو پسې دفاعي توغندي توغوي ترڅو د دشمن توغندي هوا کې وچوي او هدف ته ونه رسیږي. نړۍ کې دا ډول دفاعي سیسټمونه تر اوسه امریکا، روس، چین، اسرائیل او هند لري. تر ټولو پیاوړی سیسټم امریکا سره دی چې تر اوسه یې بل هیڅ هیواد ته نه دی ورکړی. امریکا نور قوي دفاعي سیسټمونه هم لري چې خپلو نږدې ملګرو هیوادونو ته هم ورکړي دي. روسیه بیا په دې ډګر کې دویم مقام لري. د S-4 دفاعي سیسټم یې پخوا تر ټولو قوي و، خو اوس یې دا سیسټم ډیرو هیوادونو ته ورکړی، ان ترکیې ته یې هم ورکړی دی. ځان ته یې یو بل سیسټم جوړ کړی چې تر اوسه یې بل هیڅ هیواد ته نه دی ورکړی او تر ټولو قوي او اغیزمن یې بولي.